السلام علیکم. په انساني تاریخ کې به د هیڅ چا قضیه هم دومره ستره نه وي لکه څومره چې د جیفري اپسټین وه. د دې په قضیه کې 80 لکه ورقې شاملې وې، 1,80,000 تصویرونه، انځورونه او 2,000 ویډیوګانې وې. جیفري اپسټین په اوایلو کې یو د ریاضي استاد و. 1953 کې په امریکا کې په یو عادي کورنۍ کې پیدا شوی، خو وروسته د بیا چې د ریاضي استاد و د هغې نه وروسته بیا د ځینې تاجرانو سره، بیا د ځینې سیاستدانانو سره د مشاور شو. د هغې نه وروسته د بیا ډېره سرمایه پیدا کړه. په اخر کې د ده سرمایه $600 میلیونه ته رسېدله. د ده قضیه څنګه خطرناکه ده، ولې مهمه ده؟ دا په دې خاطر مهمه ده چې د یو جزیره جوړه کړې وه. په دې جزیره کې به د دنیا سرمایه‌داره خلک، سیاستدانان، په دې کې د امریکا ولسمشران، 3 ولسمشران، یو نه، په دې کې کلینټن شامل و، په دې کې بوش شامل و، په دې کې ټرمپ شامل و، همدغه راز کانګرسمنان، د برطانیې شهزادګان، میلیاردران، ډېر خلک په دې کې شامل وو. او هغوی به چې دی د دې جزیرې ته دعوت کېدل، په دې جزیره کې به چې هغوی څه غوښتل، څه به یې خواهش وو، هغه به ورته ده ورپوره کوو. بیا به کېدای شي د هغې په بدل کې یا پیسې اخیستل او یا یې د تعلقاتو پر اساس باندې دا کار کوو چې هر څه. خو په دې کې اکثره خبرې چې دی هغه په انځورونو کې هم راغلي دي، او اکثره خبرې داسې دي چې هغه ډاکومنټډ دي، یعنې په لیکلي بڼه باندې شته دی، موجود دي. په اروپایي ټولنه کې دا زنا او سیکس او دغه فحاشي او شراب او کباب او نشې دا ډېره عادي خبره ده. خو خبره کله خلکو دپاره ستونزمنه شوله، او خلکو اروپایي ټولنه کې او په رسنیو کې او په ټویټر کې په دې باندې بحثونه کله راپارېدل شروع شول. هغه په هغه وخت کې راپارېدل شروع شول چې کله په دې کې د وړو جنکو، د نابالغو جنکو خبرې راغللې. په اوایلو کې چې دا قضیه ډېره پټه وه. په کال 2008 کې هم اپسټین نیولی شوی و، او بس بیا یو کال نیم قید ورکړل شو، بېرته بیا خلاص شو. خو وروسته یو ژورنالیسټه وه چې هغه بیا په ده باندې کتاب ولیکه، او هغې ویل تقریبا د 80 نه زیاتې نابالغې جنکۍ چې دې ښځې ته یوازې معلومې وي، جیفري اپسټین دې جزیرې ته په مختلفو خبرو باندې، مختلفو طریقو باندې بوتللی وي. ده سره یوه ښځه هم وه چې هغې به د جنکیو ته د مساج ویلی، چې دلته مساج دپاره بوځو، یا به داسې جنکۍ وي چې مور او پلار به نه معلومه، هغې به یې بوتللې، نابالغ به وي چې تاسو د مساج دپاره بوځو، $300 $400 درې کوو. هغه به بیا هلته بوتللې، هغې سره به بیا ناوړه کارونه وکړل، زنا به یې ورسره وکړه، جبري زنا به یې وکړه، ځکه هغه به نابالغه وه، وړه جنۍ به وه. بیا به چې د هغې جنۍ په ترو باندې دوی نورو جنکو پورې ځان رسو، د هغې په ترو به بیا نورو پورې ځان رسونو. په همدې کې لسګونو سلګونو جنکو پورې دوی ځان رسولی، په مختلفو وختونو کې مختلفو طریقو باندې به دا دوی هلته بوتللي او دا کارونه او دا لوبې به یې کولې. مسله نوره هم کله غټه شوله. غټه په هغه وخت کې شوله چې کله ډېر عجیب او غریب، یعنې انساني فطرت ته او د انساني عقل نه لرې خبرې پکې راغلي. لکه مثال دا یو فایل تاسو وګورئ چې په دې کې راځي چې بوش ولاړو، او صدر بوش چې د امریکا ولسمشر، او د ده په مخ کې یو ماشوم نه هغه وژل کېږي، د هغه خپې او لاسونه کټ کېږي، د هغه کلمې راباسلی کېږي، او بیا ځینې خلک د هغه د کلمو نه مواد فاضله یا قبیح مواد خوري. نو یو ولسمشر ورته ولاړ، او بیا دا خبره هم په دې ډاکومنټ کې راځي چې هغه خپله هم یو نارینه سره، یو میل سره چې دی جنسي اړیکه نیوله. دا خبرې چې تاسو کله واورئ، یعنې انساني فطرت او انساني ژوند حیران پاتې شي. په کال 2008 کې د میکسیکو یوه جنۍ وه، ګابریلا ریکو په نوم باندې، د هغې یو ویډیو مشهوره شوله چې هغې په دې ویډیو کې وایي چې دا خلک انسانان خوري، دا خلک د انسانانو غوښې خوري، آدمخواره دي، کنیبلیزم کې ښکېل دي. خو د هغې دا ویډیو دونه مشهوره نه شوله، بس پولیس راغلل، هغې ویل چې دا جنۍ لیونۍ ده او دا د هغه د زر بس ایسته، د هغې قضیه ختمه کړه، هر څه شی ختم شول. خو دا اوس چې دا کوم 2026 کال کې دا کوم فایلونه راووتل او څه پاتې دي او څه راوتي دي او دنیا ته د رازونه افشا شول، په دې کې دا لیکلي دي چې د انسانانو غوښې به خوړله کېدلې، د ماشومانو غوښې به خوړله کېدلې، یا به وینه څکېله کېدله، یا مثال جنسي تېری به پې کېده، یا دغه دا د نړۍ هغه خلک دي چې دوی ټول عمر خلکو ته، بلکې صدر بوش خو دا خبره کړې وه چې زه افغانستان ته تمدن راولم او سیولایزیشن راولم، او افغانستان د تیږو د دور نه راوباسم او متمدنه نړۍ سره برابروم. دوی ټول دا دعوې کولې. او ناشنا خبره څه شی ده؟ ناشنا خبره دا ده چې دا ټول پټ پاتې وو. په دې باندې نه چا غږ پورته کوو، نه چا په دې باندې ویل چې څه چل شوی، څه چل نه دی شوی. نه بالکل خلکو ته، یعنې خلکو نه بالکل پټ وو. اوس چې خلکو ته راښکاره کېږي، نو اوس خلک وایي چې دا دومره غټ کارونه څنګه کېږي. قدرمن ورونو، انساني خواهشات که موږ تاسې چېرته مطالعه کوو، په دې خواهشاتو کې الله تعالی یو ډېر خطرناک او یو ډېر فایدهمند میکانیزم ایښی دی. دواړه جهتونه لري. فایدهمند الله تعالی انسانانو ته دا خواهشات د فایدې دپاره ورکړي، خو انسانانو ترېنه خطرناک شی جوړ کړی دی. فایدهمند میکانیزم پکې دا دی چې دا د خواهشات د یو بل نه متاثره کېږي او ډیزاین کېږي د نورو خلکو د خواهشاتو مطابق. صحیح ده؟ یو سړی دی، یوه ښځه ده، هغه ژوند کوي، ګډ ژوند کوي، شرعي واده یې کړی دی. سړي چې څه خواهشات یي، ورو ورو د ښځې هم چې د خواهشات د سړي په شان کېږي، یا د ښځې خواهشات د سړي د خواهشات، یعنې یو بل ته دا منتقل کېږي. خلک هم بیا ته په یو ټولنه کې اوسېږي. مثال ته لاړې هند ته لاړلې، ستا
تا په ټول عمر کې بریاني نه وخوړلې، ته چې په اول ځل باندې په هند کې بریاني خورې تا ته ډېره سخته تمامېږي، ځکه چې ډېره ترخه خو چې یو څو کاله 15 کاله 6 کاله تېر شي نو ستا به بیا هم تر ټولو بهترینو خوراکونو کې بریاني خوراک وي، هغه خوراک وي چې هندیانې کوي. ولې شی د وجه دا ده چې ستا د خواهشات د خلکو د خواهشاتو سره ډیزاین شول. د دې مادي یا د دې میکانیزم فایده چې شه د فایده دا ده چې انساني ټولنې همیشه لپاره یو ځای سره د انسانانو ازواق د انسانانو طبیعتونه مزاجونه یو ځای تر څو یو ځای ژوند وکړلی شي، یو بل سره کاروبار وکړلی شي، یو بل لپاره نو الله تعالی پکې دا خاصیت یې ښه. خو کله چې د انساني خواهشات په غلطو طرفونو باندې شي نو دا بیا د غلطو طرفونو نه هم ډیزاین اخلي، د غلطو طرفونو نه هم متاثره کیږي. یو تحقیق دا وایي و چې کوم انسانان فحش فلمونه ګوري او په دې فحش فلمونو کې کوم خاص طریقې، مثال یو انسان دی او هغه د همجنس پرستۍ ویډیوګانې ګوري، ګی سیکس ګوري، بیا نو د دا خواهش هم داسې ډیزاین کیږي چې د هوموسیکشوالټي طرف ته یا د ګی سیکس طرف ته یا د همجنس پرستۍ طرف ته لاړ شي. نو په همدې ترتیب باندې انسانانو کې یو دا خاصیت ده چې دا د خواهشاتو ډیزاین اخلي. صحیح ده؟ یو بګی دا خاصیت دی چې کله هم انسانان په خپل خواهشات باندې کنټرول ونه ساتي، خپل ذهن په دې قانون کې چې کنټرول دا خواهشات بیا تا نه مور اینډ مور نورم غواړم دا به د انسانانو نه اخلي، او چې کله دا به د انسانانو نه نورم خواهشات پوره کول غواړي نو بیا په دې کې انسان دومره یو غلیظترین حد پورې ورسېږي چې نور انسانان دپاره تصور کول ناممکن. لکه مثال له خبرې اول یو مجرد وي هغه واده وکړي، واده نه وروسته چې د دا خواهش وي چې یاره زه واده نه وروسته چې د خواهشات پوره شي، د سیکس وکړي، د خپلې کورودانې سره جنسي اړیکه ونیسي، د ښه په طول برابر شي. بیا چې د کله وخت په ده باندې تېرېږي د دپاره دا سیکس عادي کېږي، دا جنسي اړیکه عادي کېږي، نو ده سره بیا دوه اختیار یا دا چې د خپل خواهش کنټرول کړي او دی یا دا چې د نورو نامشروعو طریقو ته لاس واچوي، نور مخکې ځي تر دې حده پورې چې دی په هوموسیکشوالټي کې مبتلا شي، تر دې حده پورې چې دی بیا د وړو نابالغه جنکو سره د سیکس پیډوفیلیا به دې کې راشي، پیډوفایل شي، یا مثال له خبرې د کې داسې نور ناوړه کارونه راشي. وجه چې په خواهش باندې کنټرول نه، او د خواهش کنټرول هم یوازې په پیسو باندې یا په غټو چوکیګانو باندې نه کېږي، دا په دین باندې کېږي، دا په اخلاقو باندې کېږي، دا په یو داسې تصور باندې کېږي چې ته همیشه لپاره د الله تعالی نه ډار ولري، د خپلو خواهشاتو باندې کنټرول ولري. ځکه دا خواهش دا په عقل باندې نه ماتېږي، خواهش په بل احساس باندې ماتېږي، او هغه احساس د الله تعالی خوف دی. نو په دې خاطر باندې که چېرته موږ او تاسې اروپایي ټولنه وګورو نو دا په اندرون کې ډېر داسې قباحتونه لري. موږ د خلک د سیکولران چې دی دا د غرب د تهذیب او د سیویلایزیشن په فایدو بیانولو باندې او د هغوی په اوچته بیانولو باندې نه مړېږي، او بیا د پاسه بیا دا خبره هم کوي چې یاره په اسلامي ټولنه کې مسلمانان شته دی خو اسلام نشته، او په اروپا کې اسلام شته دی خو مسلمانان نشته دی. دا د هغوی هغه خواله ده چې موږ او تاسو ته نن رابرسېره شو، راښکاره شو. یعنې دا هغه څیزونه دي چې دا صرف ډاکومنټډ شوي دي، یعنې لیکلی شوي دي. نور د دې نه علاوه ډېر داسې قصې دي، جنسي تیرې دي، داسې ظلمونه دي، وحشتونه دي چې هغه بالکل پټ دي، هغه هیډن دي. موږ ته نه راښکاره کېږي. صحیح ده، موږ او تاسې په خپلو ټولنو کې ډېرې بدۍ لرو، ډېرې ستونزې لرو، مشکلات لرو. خو د جاوید اکبر انصاري یوه خبره چې هغه کړې وه، ډاکټر جاوید اکبر انصاري، هغه به ویلې چې په اسلامي ټولنو کې ډیسپلین کمزوری دی، خو دا کم خلک چې دي دوی کې خپل اخلاقي محرکات شته دی، یعنې خپله د خپل زړه نه یو اخلاقیاتي تصورات لري، د هغې پر اساس باندې خپل ځان کنټرولوي. او ولې چې په اروپایي ټولنو کې د اخلاقي تصورات نشته دی، هلته ډیسپلین دی، هلته قانون دی چې کله د قانون نه ته ماورا شوې، د قانون نه لږ ستا سترګې پناه شوې، چپ شوې، بیا وایي ته د هغوی ژوند وګوره، بیا ته د هغوی حال لږ وګوره. موږ ولیدل دلته زموږ په دې ټولنو کې په افغانستان کې موږ ولیدل چې هغه امریکایي فوزیانو، یو امریکایي که اسټریلیوي فوزیانو د یو سړي خپه راخیستي، یو سړی هغې د هغه خپه چې یو افغان سړی وي هغې معذوره وي، د هغې بیا هغه مصنوعي خپه راخیستي، په هغې کې یو بس کي او په هغې یو یعنې داسې کارونه چې هغه د انسانیت نه او د سیویلایزیشن نه لري، د اخلاقو نه لري، د تهذیب نه لري. نو همیشه دپاره د الله تعالی خوف په زړه کې لرئ، خپل خواهشات د الله تعالی په خوف باندې کنټرولوئ. که چېرته تاسو دا کنټرول نه کړئ نو یقین وکړه چې د حیواناتو نه هم د انسان دغه زیات ځي، ځکه حیوان د بدیو دپاره خپل عقل نشي کارولی، خو انسان د بدیو دپاره خپل عقل کارولی شي. دا ډېره خطرناکه خبره ده.